سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان ابدالیانو لوبډلې په 5 ورځنۍ سیالۍ په لړ کې په 5مه وروستۍ لوبه کې هم سریلانکا الف لوبډلې ته په 5 ویکټو ستره ماته ورکړه. د نن لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټي چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. په دغه لوبه کې لومړی توپونه سریلانکا الف لوبډلې وکړله چې په 43 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د افغانستان توپ اچوونکو ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې د افغانستان لوبډلې په ګټه 90 د دران 4 لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي وسوځول. قیس احمد بیا سریلانکا 1 لوبغاړی وسوځوي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې له لورې په توپونه کې ریاض حسن 4 منډې جوړ کړلې، شهید الله کمال 40 منډې جوړ کړلې، درویش رسولي 14 منډې جوړ کړلې، ننګیالي خروټي 28 منډې جوړې کړلې. په دغه 5 ورځنۍ لوبو کې د افغانستان ابدالیانو 2 لوبې وګټلې، د سریلانکا الف لوبډلې 3 لوبې وګټلې. د سریلانکا الف لوبډلې دغه لوبلړۍ 3-2 سره وګټله. د یادونې وړ چې د دې سیالۍ وروسته به د افغانستان ابدالیانو لوبډله د روانې مې میاشت د سریلانکا الف لوبډلې سره 4 ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي چې د دې میاشت تر 14 نیټې به د یاد هیواد په کولمبو ښار کې ترسره شي. بیا هم ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان ابدالیانو وکولی شول چې د سریلانکا الف لوبډلې په 5مه ورځنۍ لوبه کې هم ستره ماته ورکړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.